درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو د نننی درس چې دی د تمباکو زیانونه دي. په تېره برخه کې مو د دې د زیانونو په اړه مختلفې خبرې وکړې. تاسو ته مو ځینې عکسونه وښودل چې ځینې دلته لګېدلي دغه هغه بوټی دی چې د تمباکو بوټی دی. ما خو تاسو ته ویلي وو چې د تمباکو د بوټو په ځای موږ کولی شوی د دې په ځای موږ نور بدیل بوټي چې موږ تاسو په ټولنه کې یو ښه ارزښت لري او موږ تاسو ته یوه ښه لاسته راوړنه لري هغه مو استفاده کړی وای. وروسته هغه څخه موږ ویلو چې له تمباکو څخه نسوار جوړیږي او له نسوارو څخه مثال د هغو کړل او د هغو استفاده هغه مشکل چې پېښوه مې ټول تاسو ته وویلې. له هغې څخه موږ ویلو چې باید په سګرټ کې استفاده کیږي. ګورئ ځینې کسان په سګرټ کې سګرټ څکوي په لومړیو کې یو افتخار ځان دپاره بولي. وروسته هغو څخه چې هغه ټول هر څه له کنټروله ووځي چلم څکوي همدغسې له چلم څخه وروسته حالت کرا مخ په خرابېدو وي. ځینې عکسونه مو هلته وو ځینې دلته نور هم دي راسره چې حالت یې ډېر ګډوډ دی که نه په یو رقم ګډوډ پراته دي چې ستاسو خپل زړه ورته بد شي. وینئ ځینې مخ ویلو چې ځینې کسان چې دي بیا ماشومان او ښځې په دې بیکار او چټل مرض باندې اخته دي. ګورئ ورته ویني په عکسو کې دا ټول شان. نو موږ تاسو باید څه وکړو دې څخه ځان وساتو. موږ تاسو که چیرې غواړو چې غاښونه مو جوړ وي وری مو جوړې وي خوله مو پاکه وي بدبویه نه وي مرۍ مو سمه وي سږي مو سم وي وجود مو روغ وي سترګې مو سمې وي او د مخ رنګ مو جوړ وي نو موږ تاسو باید د نشهیي توکو څخه ګټه وانخلو کله یې هم استفاده ونه کړو. صحیح ده. که چیرې موږ تاسو غواړو چې خپل ژوند سم کنټرول کړو له خپل اولاد سره ژوند وکړو له خپلې ښځې سره ژوند وکړو له خپلې کورنۍ سره ژوند وکړو په خپل کلي کې ژوند وکړو په خپله ټولنه کې ژوند وکړو نو موږ تاسو باید نشهیي توکي استفاده نه کړو. که چیرې موږ تاسو غواړو چې خپل مسؤلیت سم ترسره کړو خپله وظیفه ترسره کړو د اولاد صحیح سرپرستي وکړو خپل مسؤلیت چې موږ ته راسپارل شوی دی هغه ترسره کړو او د راتلونکي نسل لپاره یو خدمت او یا د خدمت جوګه شو نو موږ تاسو باید کله هم کوم نشهیي توکي استفاده نه کړو. سمه ده. په دې باندې مو سر خلاص کوي. هغه څوک چې نشهیي توکي استفاده کوي هغوی وروسته ډېر سخت پښیمانه کېږي او موږ تاسې خپله په خپله ټولنه کې ګورئ هغه څوک چې نشهیي توکي استفاده کوي هغه په څومره مشکلاتو کې ګیر دی. ګورئ اقتصادي مشکل کورنی مشکل ټولنیز مشکل په خپله په عموم کې کومو ستونزو کې دی ګیر دی. ګورئ ما موردل آفرین. درنو زده کوونکو زموږ تاسو 15 لوست دی د تمباکو زیانونه دي. درشم مخ دی. څوم مخ دی؟ درشم. سمه ده. ښه دا به وایو دلته د متن لوستل دي په چی شي کې په مخه کې مخې په اړه ټولې خبرې مې کړې. متن به صحیح ولولئ ښه سم به یې ولولئ نوره مطالعه به مو وکئ اخبارونه به مو وګورئ مجلې به مو وګورئ کتابونه به مو وګورئ ټول به وګورئ. سمه ده. له هغې څخه وروسته لیکل د تمباکو لوست لیکل تمباکو نسوار او چلم د زیانونو په هکله معلومات ورکول دي. ما خو درته ویلې څوک چې تمباکو استفاده کوي یا نسوار کوي څوک چې تمباکو استفاده کوي سګرټ څکوي څوک چې تمباکو استفاده کوي چلم څکوي دا په څومره مشکلاتو کې ګیر وي. ټولې خبرې مې درته وکړې. نورې خبرې هم ورباندې کېدونکې دي خو دا چې وخت کم دی نورې خبرې نه ورباندې کوم. یوازې تاسو ته ما دومره یو ذهنیت درکړو یوه مفکوره مې تاسو ته درکړې ده چې د سګرېټو نسوارو چلم او نورو نشهیي توکو سره کله هم مینه ونه کړئ. سمه ده. له متعدینو سره له نشهیي توکو کاروونکو سره یا هغه څوک چې له نشهیي توکو سره مینه لري کله هم راشه درشه او مینه ورسره ونه لرئ. سمه ده. آفرین. ښه راځم دلته چوکاټ کې څه لیکل شوي دي. دوې پوښتنې کړي. اول دا څوک پېژنئ چې سګرېټ نسوار یا چلم څکوي؟ پېژنئ؟ زه خو ډېر پېژنم. تاسې پېژنئ؟ آفرین. ګورئ موږ تاسو په کلي کور کې په ټولنه کې څومره خلک سګرېټ څکوي څومره نسوار څکوي څومره چلم څکوي؟ صحیح ده. لیدلي مو دي که نه؟ آفرین. ښه بله پوښتنه څه شي ده ورته ګورئ. څوک چې سګرېټ نسوار او یا چلم څکوي د هغو کسانو روغتیایي حالت به څنګه وي؟
هغه به صحتمن وي آیا؟ آفرین بالکل به نه وي. هغه څوک چې چلم سګرټ یا نسوار څکوي څه دی د هغو روغتیا به بالکل له منځه تللې وي، د هغو وجود به ټول ویروس شوی وي، میکروب به شوی وي، د وجود مقاومت به بیخي له منځه تللی وي. ګورې یوه خبره زه تاسو ته بله وکړم، څوک چې نشهیي توکي استفاده کوي یا نشهیي توکي کاروي که نه، هغوی په عموم کې کوم ځای کې اوسېږي؟ ګوره کوم ځای کې ژوند کوي؟ آفرین په چټلیو کې ژوند کوي، په هغو ګډوډیو کې ژوند کوي، چېرته چې کثافات پرتې وي په هغو کې ژوند کوي، کوم ځای کې چې بېکاره شی په هغو کې دی اوسېږي. ګورئ ځکه دغه بوټی خیران دی، دغه بوټی میکروب دی، دا بوټی چټل دی. صحیح ده؟ ښه راځم درس ته ورته. ګورئ اول خط، تمباکو هم د نشهیي توکو څخه یو زیان رسوونکی بوټی دی چې ډېر ضرر لري، ضرر رسوونکی بوټی دی. دا د خلکو ترمنځ په بېلابېلو ډولونو کارول کیږي. خلک قسم قسم استفاده کوي، کاروي، لکه څه رقم ته، لکه چیرته، لکه په څه شي کې ورته ګورئ، لکه سګرېټ ما درته ویلې، ګورئ سګرېټ کې استفاده کوي، ګورئ چلم په چلم کې استفاده کوي که نه، دا عکسونه زړېږي وینئ. بل نسوار، صحیح دی، او نسوار. نسوار خو تاسو خپله وینئ چې هر څوک قپو قپو خولو ته اچوي، لیدلی مو دي که نه؟ آفرین. ښه راځم ورته. ګورئ تمباکو که په هره بڼه وکارول شي روغتیا ته تاوان رسوي. که یې نسوار کړئ، نسوار وکړئ هم تاوان درته رسوي، که سګرېټ وڅکوئ هم تاوان درته رسوي. سیده که چلم وڅکوئ هم تاوان درته رسوي. هر رقم چې وڅکوئ وجود ته مو تاوان رسوي، وجود مو خرابوي، وجود مو ګډوډوي. صحیح دی؟ آفرین. د ساه اخیستو له لارې د انسان سږو ته د خپل لوګي په وسیله زیانونه اړوي. ګورئ موږ تاسو چې کله سګرېټ څکوو، سګرېټ په خوله کې نیسو، کش کوئ، موږ تاسو چې کله چلم څکوو کش کوئ، دغه هوا موږ تاسو هم تر سږو رسوو. زه مثال درکړم، کوم ځای کې چې ډېر دود وي که نه، په کومه کوټه کې چې ډېر دود وي هغه کوټه به څنګه وي؟ ډېره به تکه توره وي. مثال په کلیوالي ژوند کې د اور کوټه، کوم ځای کې چې ډوډۍ پخېږي اور بلیږي، څومره تکه توره وي که نه؟ هغه دالان چې د اوړي اور کې بلیږي څومره تک تور وي. علت ولې؟ علت دود وي که نه؟ نو د سګرېټو د چلم دود همدغسې موږ ته سږو ته رسول، نو موږ تاسو سږي به تک تور شي. کله چې تور شول نو موږ تاسو ژوند له خطر سره مخ دی، موږ تاسو بیا ژوند نشو کولی، نور خدمتونه خو په ځای پرېږده، خپل مسؤلیتونه نشو ترسره کولی، نور ژوند خو په ځای پرېږده، خپل نور امتیازات خو په ځای پرېږده، نور کارونه خو په ځای پرېږده، خپل ژوند نشو ترسره کولی. صحیح ده؟ ښه. نسوار د خولې او معدې له لارې انسان ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا کوي، لکه د خولې بدبویي، د غاښونو توریدل او د معدې ناروغي. نسوار د خولې له لارې مثال معده خرابوي، خوله بدبویه کوي، غاښونه خرابوي، توروي، لووي، له منځه وړي، وری خرابوي، دا مشکل پېښوي. صحیح دی؟ سربېره پر دې چې خپله عملي کسانو ته زیان رسوي، د نورو خلکو د ناروغۍ لامل هم کېږي. هغه څوک چې ما خو درته ویلې، څوک چې په یوه کوټه کې، په یوه موټر کې، په یوه مجلس کې سګرېټ څکوي، دود یې پوکوي، دغه دود چې نور کسان اکسیجن واخلي، تنفس یې کړي، نو دغه دود به د نور وجود ته هم داخل شي. دا چې سګرېټ څکوونکي ته هم د بوی تاوان ورسولو، دغه سګرېټ که نه د دود تاوان ورسولو، نو نور کسان چې دغه دود تنفس کړي نور ته هم څنګه تاوان ورسوي. صحیح ده؟ آفرین. ښه. که یو سګرېټ او چلم څکوونکی د نورو خلکو په منځ کې خپل د خولې لوګی نورو ته ولېږدوي، د ناروغۍ سبب کېږي. ومو کتو همدغه خبر، هغه څوک چې چلم څکوي، سګرېټ څکوي، دغه لوګی نورو ته ولېږدوي، هغه یې تنفس کړي، د هغه وجود ته داخل شي، سږو ته داخل شي، د هغه هم ته څه کړي؟ د ناروغۍ سبب کېږي. آفرین. ښه. ځکه چې پورتني توکي په ډېرې اسانۍ د ساه له لارې اخیستل کېږي. پوه شوئ؟ دا ډېر په اسانه باندې د ساه له لارې اکسیجن تنفس کېږي، اکسیجن سره یو ځای. صحیح ده؟ ښه. همداراز دغه توکي مالي زیانونه هم لري، لکه د سګرېټ او چلم په څکولو کې سره عملي کسان خپله یوه اندازه پیسې په بېځایه
بېځایه لګوي. ګورئ دا یوازې روغتیایي تاوان نه بلکې اقتصادي تاوان هم رسوي. ګورئ یو کوتای سګرټ مثال ممکن 20 افغانۍ وي که نه، که چېرې د یو سګرټ ترې بال کړو هغه دې وسوځوو په یوه کوتۍ کې څو سګرټ وي؟ څو وي؟ 10 وي، 15 20 هر څو چې وي. که چېرې 20 سګرټ وي چې یو دې ترې بال کړو 1 روپۍ دې وسوځوله، که چېرې 2 کې بال کړه 2 دې وسوځوله. صحیح ده. همدغسې دغه حساب کړئ مثال که په ورځ کې یو قطۍ سګرټ وڅکوئ صحیح ده 20 افغانۍ د ورځې، د میاشتې څو راځي؟ د کال څو راځي؟ که یو نفر 30 کاله سګرټ وڅکوي، که دا حساب د ورځې د هفتې د میاشتې د کال او په ټوله کې د 30 کالو وکړي نو څومره ضرر به یې رسولی وي ځان ته؟ څومره ضرر به خپل اقتصاد ته رسولی وي؟ پوه شوئ پوه؟ آفرین. ښه که هغه پیسې په میوو او خوړو ولګوي کیدای شي یو غښتلی انسان ورڅخه جوړ شي. که چیرې دی دغه پیسې په میوو یا په نورو خوړو ولګوي دغه 30 کالو کې دی سګرټ باندې لګوي، 30 کالو کې دی په نسوارو لګوي خرچه کوي نو دی به ډېر غښتلی سړی ته جوړ ډېر ښه تکړه انسان به ترې جوړ شي. سمه ده. آفرین. هغه کسان چې دغه بد عملونه لري لازمه ده چې خوشې یې کړي تر څو بدن یې په ناروغیو اخته نه شي. ګورئ کوم څوک چې په دې ناروغیو اخته دي هغه کسان چې سګرټ څکوي، هغه کسان چې نسوار څکوي، هغه کسان چې چلم څکوي او هغه کسان خدای دې وکړي چې مثال ډېر نور عملونه لري خدای دې وکړي چې هغه ورباندې پرېږدي. صحیح هغه پرېږدي هغه خوش یې کړي ځکه نو دوی به څنګه وکړي؟ دوی به دغه عملونه پرېږدي او د دوی د وجود مقاومت بیرته صحیح شي، روغتیا یې سمه شي، ناجوړه نه شي او سم شي. سمه ده. پوه شوئ پوه؟ آفرین. ښه درنو زده کوونکو زموږ تاسو درس چې و نن د تمباکو زیانونه وو. هغه څوک چې تمباکو استفاده کوي په مختلفو لارو استفاده کیږي خو ټولو لارې بېلابېل تاوان لري. سمه ده. آفرین. څوک چې تمباکو استفاده کوي سګرټ، نسوار، چیلم، نور نشي توکي چې کاروي له هغو کسان سره راشه درشه مه لرئ، د هغو سره مینه مه کوئ. سمه ده. هغه کسان چې نشهیي توکي استفاده کوي که نه هغو ته زموږ توصیه دا ده چې له دې څخه ډډه وکړي او دا پرېږدي ځکه دا نه یوازې اقتصادي مشکل دی بلکې روغتیایي مشکل هم دی. نه یوازې روغتیایي مشکل دی بلکې اقتصادي او ټولنیز مشکل هم ترې جوړېدی شي. سمه ده. آفرین. درنو زده کوونکو تاسو به دغه درس ولیکئ، دا پوښتنې به ځواب کړئ او کوم لغت چې نه پوهېږئ هغه به په خپلو کتابچو کې په نښه کړئ، بل به انشاءالله بحث ورباندې کوم. سمه ده. تر بیا هم په خدای سپارم. ښې چارې ښه وختونه.